السلام علیکم دوستانو. د راشد خان و هارن آلینډ ترمنځ شخړه رامنځته شوه. دا چې دا شخړه په څه شي رامنځته شوه ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په انسټاګرام کې د راشد خان او آریان آلینډ ترمنځ د خبرو شخړه د 14 پړاو هندوستان غوره لیګ IPL د اپریل په 9 نیټه پیل شوی دی چې دوه لوبې د مخه تر سره شوې دي. ټاکل شوی دی چې په دریمه لوبه کې نن ماښام سنرایزر حیدرآباد د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې خلاف لوبه تر سره کړي. د دغه لوبې تر پیلېدو وړاندې راشد خان په خپل انسټاګرام خپل عکس خپور کړی دی چې ورته لیکلی دی موږ د ډیوډ وارنر په ګډون راتلونکي سیالۍ ته چمتو یو. په دغه پوسټ د استرالیاوي ارلونډر بین کټینګ میرمنې پوسټ کړی دی چې ورته لیکلی دی ما وبخښئ زه په راتلونکي سیالۍ کې د کلکتې ملاتړ کوم. راشد خان ورته په جواب کې نو لیکلی دی چې د ډیرو مینوالو او رسنیو پام یې ځان ته اړولی دی. د آریان آلینډ خاوند په تیرو کلونو کې د راشد خان اړوند سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره لوبېدی چې سږ کال به د کلکتې په ګټه ولوبېږي. دا لومړی ځل نه دی چې آریان آلینډ راشد خان ته کوم کمنټ یا ټویټ کوي. له دې وړاندې هم آریان آلینډ راشد خان ته په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې د هغې خاوند ته خطرناکه ګوګلي توپونه ترسره نه کړي. باید یاده کړو چې د کلکتې او حیدرآباد ترمنځ د لیګ درېیمه او د دوی پیلیزه لوبه نن ماښام 6:30 بجې ترسره کیږي. دا و د راشد خان په اړه نوي تازه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.